کورنۍ جوړښت. درنو لیدونکو سلام. د کورنۍ په دې خپرونه کې درته د بریالۍ کورنۍ پر جوړښت خبرې لرو. دا چې د ژوند له شته ستونزو سربیره څنګه بریالۍ کورنۍ لرلی او ژوند ښکلی کولی شو په اړه به یې درته معلومات وړاندې کوو. د دې ورته نورو ګټورو او په زړه پورې موضوعاتو کتلو لپاره د یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. بشپړه کورنۍ د پلار، مور، خور او ورور څخه جوړیږي او دا جوړښت د بابا آدم له وخت را پیل او تر دې دمه روان دی. د کورنۍ مشر پلار دی او په افغان ټولنه کې پلرونه تر ډیره د اولادونو تر مخ دیکتاتور وي، خو دا دیکتاتوري یوازې د کورنۍ نظم ساتلو لپاره وي. مور د کورنۍ هسته او هغه مهربانه غړې ده چې تل د اولادونو د خوښۍ او بری لپاره بې ساري هڅه کوي او خپل ژوند د همدې لپاره وقف کوي. د ورور او خور اړیکه هم پخه او نشلیدونکې ده. اولادونه د کورنۍ د جوړښت او دوام اساس دی. د نورې نړۍ په توپیر افغان کورنۍ کې د اولادونو په تیره د هلکانو شتون اړین بلل کیږي. افغاني ټولنه کې تر ډیره ورونه تر واده وروسته هم ګډ اوسیږي او لوی کورنۍ جوړوي. ډوډۍ یو ځای خوري، د کور لګښتونه له واحدې سرچینې څخه کوي او چارې په سلا ترسره کوي. د مور او پلار ځانګړی ځای او د ژوند او کورنۍ په هره برخه کې صلاحیتونه لري چې د کورنۍ نظم او چارې تنظیموي. په راتلونکي ویډیو کې به درته د بریالي ژوند پر لارو چارو وغږیږو چې څنګه کولی شو خوشحاله او ښه راتلونکي ولرو.